په کابل کې د اتلو استشهادیانو قبرونو تشخیص او په مرمرینو ډبرو ورغول شول. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې لومړی د شهیدانو سپېڅلي روح ته د قرآن کریم ختم ترسره شو او د هغوی روح ته د مغفرت او جنت الفردوس دعاګانې وشوې. اللهم ثبت اقدامهم وثبت قلوبهم وسدد رميهم وهزم. یاد شهیدان چې د شل کلن جهاد په بېلابېلو کلونو کې د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارل شوي وه، د اړوند ارګانونو له لورې 115 قبرونه تثبیت او د کابل ښاروالۍ له لورې د 200,000 افغانیو په لګښت په 15 ورځو کې ورغول شول. د کابل ښاروالۍ د کلتوري او فرهنګي چارو رئیس الحاج قاري ولی ګل جواد وایي چې یاد شوی لګښت د ښاروالۍ له بودیجې ورکړل شوی او په خبره په پلان کې لري چې په ټول هیواد کې د ورکنومه شهیدانو قبرونه تثبیت او له سره ورغوي. دلته چې کوم کار موږ د دغه قبرونو د اعمار او د نښې په خاطر شروع کړی ده، تقریبا څه باندې 200,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې دا د کابل ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي جواد په وینا د دې قبرونو د جوړېدو ارزښت دا دی چې راتلونکي نسل ته د یو متدین او اسلام پاله ملت روحیه ور وبخښي او د هغو شهیدانو له کارنامو یې خبروي چې پر خپله خاوره د دین او اسلامي نظام د حاکمیت په پار ځانونه قرباني کړل. افغانستان یو اسلامي هیواد او یو اسلامي خاوره ده. تقریبا 42 کاله کیږي چې د اسلام د مقدس دین لپاره قرباني ورکوي افغان اتلان، او ان شاء الله العزیز چې دغه د فدایي مجاهدینو قبرونه او زیارتونه به د راتلونکي نسل او د راتلونکي ځوانانو په خاطر د مجادلې د مجاهدت او د قربانۍ یو درس وي. نوموړی همداراز زیاتوي چې د مرکز کابل په ګډون به د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د یادو شهیدانو په نوم یادګار څلي هم جوړ کړي. ان شاء الله العزیز چې برنامه خو د امارت د مشرانو لخوا داسې توصیه او هدایت ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هر ځای کې یو د شهید یو قبر هم شتون ولري. ان شاء الله العزیز چې هغه به جوړیږي، هغه ته به خاصه پاملرنه او توجه کیږي. د قبرونو د لیدلو او د دې کار د ارزولو د غونډې یو بل ګډونوال شیخ روح الله عمر ویل چې د همدې پاکو او سپېڅلو شهیدانو د قربانیو برکت دی چې په هیواد کې د ډاډمن امن او اسلامي نظام څښتنان یو. د استشهاد هغه قرباني وه، د مستشهدینو هغه لویه قرباني وه چې الله تعالی د لویه بریا افغانانو ته نصیب کړله. د نوموړي په وینا په تاریخي لحاظ د دې قبرونو د جوړېدو ارزښت دا دی چې د ملي اتلانو کارنامې ساتي او دښمن ته د عبرت درس ورکوي. نو د دې لپاره چې د دوی قربانۍ او د دوی هغه تاریخ هدر لاړ نشي، نو دغه مشخص کول د قبرونو په دې ځای کې او بلکې په نورو هدیرو کې به انشاءالله داسې وشي چې د موږ وروستني نسل ته به دا ثابته شي چې دو د یو عظیم دین دپاره او دغه لوی قربانۍ ورکړلې، او بیا به هم د ځوانان دغسې قربانۍ ورکوي د اعلای کلمت الله دپاره او د کفر او د صلیبیانو د دوی د ظلم د ختمولو دپاره به دا سلسله همدغسې تر ورځې قیامت پورې جاري وي. د همداراز زیاته کړه چې د همدې استشهادیانو ټینګ عزم او قربانۍ وي چې صلیبي لښکرې ماتې او په ټیټ سر له دې خاورې وتلو ته اړ شول. او دو صلیبي نړۍ ته او صلیبیانو ته ټولو جمله کفره او فجره ته د دې عقیدې په څنګ کې داسې اظهار د قربانۍ وکوله چې ساره یې د صحابه رضوان هم د زمانې نه را په دې خوا بیا نه دی لیدل شوی. دا هغه اتلان، هغه زړور مجاهدین دي چې الله جل جلاله د دوی له برکته افغانستان ته او اسلام ته قوت ورکړلی. د دوی قرباني وي، د دوی هغه عزم و د دوی هغه استقلالیت و چې الله جل جلاله نن په ګرد افغانستان کې سرتاسري اسلامي نظام رامنځته دی. عبدالله معصوم چې په هیواد کې د قبرونو د جوړولو مسؤل دی وایي چې په ټول هیواد کې به د ګمنامو شهیدانو د تثبیت چاره پر مخ یوسي او قبرونه به یې په مرمرینو ډبرو ورغوي. چې څه ملګري استشهادیان دي، تقریبا شاوخوا 1500 کورنۍ دي په ټول افغانستان کې. د دې ټولو قبرونه باید ورموږ ورته جوړ کړو. نوموړی زیاتوي چې د دې 115 قبرونو ترڅنګ به د شهیدانو د زیارت کوونکو لپاره د کورنۍ چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی له لوري یو باب مسجد هم جوړ شي ترڅو د زیارت پر وخت خلک پکې د شهیدانو لپاره نفلي او فرضي لمونځونه ادا کړي. او په دغه اداره کې موږ پلان لرو چې دلته یو نالۍ جوړه کړو. خلیفه صاحب ته مې ویلي دي او هغه وکیم راکړې ده چې دا نالۍ جوړه کړو، پر دا قبرو باندې اوبه راځي، نو په ښه نالۍ به ورته جوړه کړو. او بل پلان دا لرو چې دلته یو جومات
خلیفه صاحب راته ویل چې جومات درته جوړوو چې د شهیدانو اقربا راځي دلته یو دعا کوي او د لمانځه پر ټیم باندې لمونځونه کوي. د استشهادي کنډوکونو مسؤلینو د قبرونو د جوړېدو د اهمیت ترڅنګ ټینګار وکړ چې د فدایانو او شهیدانو ټولې کارنامې باید په کتابي او ویډیویي بڼه راټولې او ترتیب شي ترڅو راتلونکي نسل ته د دې قربانیو تاریخ خوندي او د هېواد د دفاع په لاره کې د شهیدانو سرښندنې د جهادي لارې مشال شي.